افغانستان د پارکر او د باسکل د BMX او فری سټایل د ټیم له لوبغاړو سره بهر راوتي یو. دوی د بازار منځ کې تاسو وینئ د استاد ناصر میازاده نمایشي حرکات دي چې واقعا په افغانستان کې نمونه نشته. د استاد ناصر میازاده لومړنی کس ته چې د باسکل د فری سټایل او BMX حرکات په افغانستان کې ترسره کوي. د دوی په وینا دی وایي چې زه په افغانستان کې ما ته چا ښودنه نه ده کړې، زده کړه یې نه ده راکړې په دې رشته کې، دا هر څه ما خپله زده کړي دي. موږ به ستاسې لپاره نن د ده ډېر جالب حرکات ښکاره کړو او داسې دی د دې حرکاتو په زده کولو کې څومره خوښ سوی ده، څومره زخمي سوی ده. په افغانستان کې د دې رشته اوس فعلا اولمپیک سره ثبت او راجستر ده او که نه په دې ټول مواردو به وغږېږو. خو د خپرونې تر پیلېدو مخکې زما چینل سبسکرایب کړئ. ستاسې لپاره دا ډول د افغانستان استعدادونه ښکاره کوم او د افغانستان مختلفو سیمو ته ځم، ښکلې خپرونې تاسې چمتو کوم. دا یو حرکت په نوم د هیډ رایډ ده چې موږ یو چیلنج د هندوستانیان سره ما لرو چې هغه وهلی ما پسې او ویلي وله که چېرته تاسو دومره تکړه یې دا حرکت مه پسې ووایه. بیا ما وکولی شوی چې الحمدلله په یوه ورځ کې زده کړم. نو په اوله ورځ چې راووتلو زموږ د افغانانو متل دی لږ بې ډوله متل هم دی، خو بیا یې وایم په خره سپرېدا یو شرم که کېدای بل شرم. نو ما ورته قسم وخوړ چې په یوه ورځ کې در پسې زده نه کړم، هېڅ دې نه پرېږدم. بیا مې پسې زده کړه ورته مې وویل. په نړۍ کې نور دا ډول حرکت څومره لوبغاړي ده؟ اکثره یې کولی شي که استثنایي بعضې لوبغاړي دي؟ اکثره یې نه شي کولی. زموږ رشته خو فری سټایل دی، دا د MTB حرکت دی چې یوه رشته په نوم د MTB ده. زیاتره هندوستان او بنګلادیش نفران دي چې دا حرکت وهي. هیډ رایډ په نوم دی او شولډر رایډ دی. دا دوه کشورو کې ډېر وهل کېږي، انډیا او بنګلادیش کې دا ډېر حرکتونه دي.
زه استاد نه لرم او لس کاله مخکې ما یو هلک کتی و چې هغه په بایسکل باندې یو ټایره ته نو کله چې ما هغه وکړه ما ته ډېره یوه غټه انګېزه را مخته شوه چې دا ګوره په بایسکل یو ټایره ځي نو بیا ما ځان سره دا وعده وکړه زه به یو ټایره زده کوم نو تمرین یو ټایره مې چې زده کړه بیا مې بله رکت وکته هغه مې خوښ شو رو یوټیوب ته مې لاس واچو یوټیوب نه مې ویډیوګانې کاپي کولې او ما سلو بدون د استادۍ چې پارکور مې زده کړه اوس الحمدلله کلب لرم 1.5 سال شاګرده لرم او بایسکل دواني فری سټایل مې زده کړه. لیدونکو دا نمایش چې ده تقریبا 5 نفره شپږ نفره دلته پریوتي دي تقریبا 2 متره 2.5 متره فاصله ایجاد کړې ده لوګو جای چې ناصر میازاده راځي او د باسکل جمپ یې وږي دا نمایش هم په ګډه وګورو. آنلاین چیلنجونه دا یو ګروپ وي موږ منځ کې چې پاکستان انډیا دا ټول کول چا به MTB حرکتونه اچول چا به BMX چا فری سټایل سټریټ ریل نو دې کې بعد درې واړه برخو حرکتونه ویل هم د BMX ویل هم د سټریټ ریل ویل هم د فری سټایل ویل MTB می وهله نو بیا ما څه چاونه وهله د خلکو علاقه څه ډول دغه ورزش سره په افغانستان کې دا ورزش نوې راغله ده نو زیاتره خلک ډیره توجه ورته کوي او ډیر هم تشویقي او زیاتره هموطنان هم دي چې مثلا موږ چېرته حرکت وي رشخند وي خبرې کوي نو هغوی نه دا هیله کوم چې داسې کار ونه کړي ځکه دا یو ډېره سخته رشته ده تاسو خپله وکتله یو نیم خلک وایي دا بایسکل اسانه ده چې کله یو انسان په خپله وسیلې باندې وخیږي په بایسکل باندې حرکت بعد له هغه وخته معلومات کېږي چې دا نه واقع ډېره سخته لوبه ده او جهاني ده. په دې رشته کې خو دا غورځېدل دا شیان ډېره عادي خبره ده ځکه دا رشته عموما د غورځېدلو سره سر او کار لري که چېرته موږ او تاسو فکر وکړو چې رزمي رشتې دي مثلا فقط مسابقه لري کله چې مسابقې ته لاړ شي فایټ کوي که نه نو زموږ هره ورځ د مسابقه ده که چېرته د تمرین ونه کړو خو دا موږ نشو زده کولی او که چېرته تمرین یې وکړو یعنې هره ورځ باید موږ د مسابقې غوندې حرکتونه ووایو دیوالو ته وخیږو جدا حرکتونه دي مثلا چرخشی دي 360 دي 180 دي فوژیزم دي فوټیز دي زیګ دا شاټونه دي نو کله موږ مجبور یو چې دا ووهو یعنی موږ هره ورځ د مسابقې سره سروکاري هره ورځ د غورځېدنو سره سروکاري ټپونه دي زه ډېر داسې غورځېدلی یم چې 4 ساعته 2 ورځې 3 ورځې زه به یو شوم نو دا که زه اوس درته وایم چې ما ته حتی داسې غورځېدنې ما کړي چې ما ته را په یاد هم نه دي چې کوم ځایونو کې زه غورځېدلی یم هر چېرته چې موږ تللي موږ ټپو سره 100% سر شوي ځکه هغه لوازم چې موږ ته په کار دی افغانستان کې نشته.
قدرمنو لیدونکو د میازاده صاحب د ملاتړ لپاره دا ویډیو شیر کړئ ځکه دا ورزش په افغانستان کې نوی ده او د دې ورزش د رشد ورکولو لپاره بهتره ده چې دې ته لابیګري وسي. نو موږ ستاسو لپاره په کار ده چې د میازاده صاحب ملاتړ وکړو او له مسؤلینو کسانو څخه مو غوښتنه ده چې توجه ورته وکړي، خارجي سفرونه ورته مهیا کړي او مسلکي زده کړې ورته برابرې کړي. نو او همچنان زما د ملاتړ په پار باندې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. موږ دلته اوس تقریبا نن ډېرې زیاتې دوړې دي او موږ په دې دوړو کې راغلي یو خپرونه هم چمتو کوله، ډېرې زیاتې منډې مو ووهلې. نو ستاسې ملاتړ دا ده چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو ستاسې لپاره دا ډول نورې جالب خپرونې چمتو کړم او داسې د افغانستان مختلفو سیمو او ولایتونو ته سفر وکړم او ښکلې ښکلې خپرونې تاسو چمتو کړم. تر بیا هم بالا سپارم.